ډیره زیاته مننه دلبر استاد چې بابا د انسانیت فلسفې حواله سره کومې خبرې موږ سره شریکې کړې یقینا چې ګټورې او مهمه خبرې وي او نن وخت د نن دور ضرورت خبرې وي چې کومې دلبر موږ سره شریکې کړې دلبر سي ستاسو چونکې ام فلم په شخصیت روان دی معذرت سره ناظر سے باندې شوی دی بیا که فکر وکړو د حمزه بابا په موجودګۍ کې هغوی د ټول د خیبر بلکې د ټول د ادب شاعرانو لپاره ناظر صاحب استاد ګرځولی او په خپل ژوند او په خپله موجودګۍ کې حالانکه حمزه بابا سره د خیبر استاد غوندې شخصیت و خان باچا ماهر ورسره هاشم خان صدبر ورسره نور داسې اکرم خان فاروق غوندې تکړه تکړه لیکوالان او ادیبان خلک ورسره نو داسې کومه خبره وه چې هغه بابا پیرزوینه په ناظر استاد باندې کړې وه ناظر استاد کې داسې کوم یو خاصیت کوم کمال و ناظر استاد چې خبره 1940 لبوزو نو دا کوم شاعران چې دلته موږ په مخ کې تیر شول دا تر اپسته دي او ناظر صاحب یو چانس یو واله بلکې دوه چانسونه ښکاري چې یو د حمزه بابا خورینو بالکل نو اوس څوک ویلی شي چې حمزه بابا خو داسې نور وریارونه او رونه هم چې هغه هم شاعري کړه ډېر کسان لکه جوهر صاحب دی یا سیماب صاحب دی د رور دی خو په مشرانه کې ناظر صاحب د عمر په لحاظ یو دا چانس والی او بل ناظر صاحب کې شاعرانه توان د حمزه بابا نه پس په شوق سره و ډېر و تیز و دغه اولې غزلم کرخه ما نه یېره شوه خو ډېره ښایسته غوندې اولې هغې و چې ما نه خطا شو اولې شعر یې خو ډېر ښایسته و په 1935 کې لیکلی و نو دته دا موقع وه چې د حمزه بابا سره نږدې ناستي کې شغل ورته حاصل شو د حمزه بابا محفل ورته حاصل شو او حمزه بابا په کرم خاص کې شامل و داسې خو نورم وو ما وخت یاد کړ چې نورم وو خدای خاص و او بل مشر و نو دته ځکه دا پټکی میلاو شوی دی چې حمزه بابا پوه شو چې ما له به چا هغه راوړو غزل نو ده به اکثر به سوي چې زه ناظر له ورشه نو دا په دې خبره رسېدلی و چې ناظر کې دا کمال دا توان شته او هغه کې و هغه ډېر شعرونه ښکلي ښکلي سم کړي دي او شعرونه پرې چې ډېر شاعران یو قسم کریټ کړي دي او جوړ کړي دي او خاطر شو خیبر شو دا په خپله باندې په خپله ګواه دي په خپلې شعرونو کې شته چې ناظر د مونږ استاد دی مونږ هغه مونږ کې کار کړی دی مونږ په شاعرۍ کې کار کړی بل ناظر شاعري چې مونږ دواړه کتابه وګورو نو معمولي شاعري نه ده معمولي نه ده داسې عام خلک داسې هم شته چې په خاطر مین یو یی چې د خپل استاد نام خاطر مونږ ډېر خوښ دی داسې خلک شته چې په خیبر مین یی چې مونږ د خپل استاد نام خیبر ډېر خوښ دی خو رښتیا خبره چې دا رنګونه ناظر استاد دي چې بس خواره کړي دي په هغه کې ځکه په معاشره کې ځکه چې دا ټول شاعران په خپله دې شعرونو کې شته دی چې دا زموږ استاد دی او د ده شاعري ناظر شاعري چې مونږ وګورو په هغه کې یو پاټ دا ښکاري چې اکه مونږ فلسفیانه وګڼو ما چې کوم تیسیس په لیکلي نو په هغه کې به ما ووایي چې یاره دا ناظر فلسفي دی خو چې بیا مې د عشقیه شاعري راواخیسته نو ما وایي چې دا خاطرو خیبر دا په خپله دی چې بیا یې ما د بدلون شاعري راواخیسته دی ډېره اهم اړخ دی د معاشرې د بدلون شاعري نو ما وایي چې دا د معاشرې د بدلون واحد شاعر دا دی خو چې زه ما خپله اطمینان په دې کړی دی چې ناظر استاد د ژوند شاعر دی ناظر استاد کې دا کمال دی چې که هغه عشقیه شعر ته ورلاندې وتلی دی نو ډېر عجیبې لیکلی او که هغه فلسفیانه شعر ته لاندې وتلی دی ډېر عجیبې لیکلی دی که هغه د معاشرتي بدلون په لو تلی دی نو ډېر مضبوطه کرښه یې کړې ده لکه نسوانیت ذکرونه او د تنکي نسوانیت باندې د ډېر ښکلي شعرونه دي چې داسې
په اوس زمانه کې داسې نوي اول ځل د مخه راغلي دي چې هغه پاک ساک د نسوانیت د ښځې ذات د عشق خبره کړې ده چې دا اصل عشق دی او بس دا ټیک دی که نه او د په خپله ویلي چې حمزه بابا هغه ډېرو باریکو ته زه نشم رسېدی نو بس دا ټیک دي هغه یو غوڅه فیصله هم کړې ده که نه نو چې دا ناظر استاد د ادبیاتو په هکله کوم نظمونه لیکلي لکه ادب نو ډېر عجیبه نظمونه یې هغه هم لیکلي دي د ادبیات په غزل باندې چې د کوم نظم لیکلی دی نو داسې ښکاري لکه دا چې ما چې د په غزل باندې د کوم غزل نظم لیکلی چې غزل څه ته یی نو زه په کې دومره متاثره شوم چې ما چې کسي دلته دی د حمزه بابا نه په غزل ډېر پوهېږي ما دا سوچ وکړو چې دا بیخي د غزل په هغه کړه وړه څومره ډېر خبر دی چې د کوم په غزل کوم شی لیکلی په ادب یې لیکلی دی نو ناظر استاد آخري لنډ دا ویو چې د حمزه بابا سي دویم حیثیت یو د عمر په وجه و او بل په هغه موقع چې کله په 1953 کې د هغه څانګه جوړه شوه د پېښور د ولسي ادبي جرګې څانګه چې په پېښور کې 1953 کې جوړه شوه نو حمزه بابا او نورو کسانو ډیرو کسانو ناظر صاحب حمزه بابا او حمزه بابا زوی مراد شینواری دغو ټولو په خپله فیصله وکړه چې موږ د خیبر څانګې صدر ناظر ټاکو نو ناظر یې وټاکلو نو اوس سوال دا دی چې 1953 کې خیبر د څانګې حمزه بابا په خپله څله نه کېدو خپل بچی هم ډېر مطالعې سړی و دا څله نه کېدو خو ده کې توان و ده کې شاعرانه شعار پراته وو ده کې شاعري وه او د شاعري کې دا کمال دی چې څوک شاعري نشي زده کولی یا نه پوهېږي ما په خیال چې د ناظر استاد شاعري وګوري هغه کې څو رنګه شاعري پیدا وي ابه فلسفیانه شاعري ډېره ښه لیکلی شي ابه علمي شاعري هم لیکلی شي ابه د معاشرې د بدلون ډېرې ښکلې خبرې راوباسي نو دا خاطرو هم اسان دی چې سړی ګوري شاعري ډېر ښه چلته زده کېږي خوږ دی که نه لیا خیبر شو خو ناظر استاد په هغه شاعرۍ کې هم استازي یو قسم ښکاره ده چې دا څوک ګوري د نه د شاعرۍ زده کړه ته شي او مختلفو رنګونو کې که ما وخت هم ووي چې د زیات اړخ هغه دی چې ما لیکوال پر اخیستی دي نورو لیکوالو په کړي دي رجولي شاه خټک صاحب شو او نورو ما کتاب کې ورکړي ده ما تیسیس کې شته چې دی یو قسم روماني شاعر ثابت کړی دی خو نه زما خپله بیا وروستو چې ما تیسیس پوره کړل په اخر کې ما دا خیال جوړ شو چې نه دا صرف روماني نه دی ما ورته ژوند شاعر وویل چې دا ټول ژوند شاعر دی او کمال هم دا چې د ژوند کې چې څه شي ته شعر کې لاس وی راچالی دا مونږ ژوند کیسه ده یو پیغله او ځوان هم راخیستي یو پیغلې مستي هم راخیستې هغه پټه هغې هم راخیستي د ځوان پټ اوف او چوف هم خو ډېر په کمال یې راخیستي د نسوانیت د ټاپک نه لاندې شاعري داسې عام مونږ ته نه ښکاري ده ډېره واضحه کړې چې ستا تنکی نسوانیت به څه شي داسې شعرونه یې رانه هیر شو نو ناظر استاد د انسانیت شاعر و د کې پاټ هو د شاعري چې مونږ ته لو اخري د انسانیت شاعر دی ګرځي په انسان کې نه که هغه عشق د انسان کې نه که هغه معاشرې بدلون د انسان کې نه که هغه د یوې پیغلې سره د ځوان تړون دی یا عشق و مینه او راښکنه دا داسې کړي چې ته هر یو ګورې ته به یې چې دا عاشق دی چې بیا بدلون ګورې ته به یې چې دا د معاشرې یو چمپین دی بدلېدل راولي نو ناظر استاد حق لري د حمزه بابا نه پس چونکې د ډېرو ښو شاعرانو استاد پاتې شوی دی او دا چانس و دته مشرانه وه ورته او 1953 کې خاطر صاحب شو یا خیبر صاحب شو دا ډېر کشران را درومي ډېر لاندې کور ضلع کې راځي که نه نو دی په 1953 کې دغه ولسي ادبي پېښور څانګه چې دلته جوړه شوه نو دی وټاکل شو چې صدر یې شو نو دا هسې نه دی صدر شوی ده کې دا خصوصیات وو نو حمزه بابا نه پس په هر لحاظ د ناظر صاحب په شاعرۍ کې دویم نمبر کې راځي
ډیره زیاته مننه دلبر صاحب ستاسو د ناظر صاحب په حواله سره ډیره خوندورې ګډورې خبرې شریکې کړې. دلبر صاحب موږ خو غواړو چې موږ ورته غوږ نیولې او تاسو موږ ته همداسې د تبلیغ جاري کړی ډېر خوند راکوي او ډېرې زده کړې او د اعلی خبرې دي خو وخت کمای دی ستاسو مصروفیت دی پروګرام په اخره کې کتونکو ته مینوالو ته خپل څه پیغام لرئ؟ په خپله چې ذهن چې ټول تعلیم یافته شي خلک او د خپل ځان فیصلې په خپله کو یو بل له ورواکال نه بس یو امضا به راغلی کښته والی نور زه دا یم چې ځوانان هر یو سړي کې خپل ګور راووځي او خپل کمال څوک انسان هسې خدای نه پیدا کړی موږ دا ټول محفل چې ناست دی هر یو کې یو کمال شته او دا کمال را ایستل پکار دي او بله اهم خبره زه دا کړم چونکې دا خیبر ادبي ملګري محفل دی او چې مونږ د ادبي محفلونه یو کار وکړي چې مونږ نثرنګاران د پیدا کړي مونږ کې په ډله کې اوس چې د 10 کسان یاستو دغه کې یو کس ناولنګار شته مونږ کې یو ډرامه نګار به وي خو هر لړزول پکار دي نو لږ یو غزل نه حمزه بابا په غزل کې حمزه بابا چې غزل راوړی مونږ ته ټول انسانیت خبره کا او په ټول انسانیت کې دغه کې ناول هم راغی دغه کې ډرامه راغله یو سړی به غزل نشي لیکلی زه په ځان هم پوه یم چې زه غزل نشم لیکلی خو زه په ځان پوه یم چې زه ډېر ښکلی ناول هم لیکلی شم ځان کې وینم زه نو نثر له چې راشو د خلک نثر له دا ګیلابین ختمه شي چې یاره پلانکي غوندې غزل نشم لیکلی هغه زړه بیا ووایي نه زړه مه وه غزل نه نور ډېر پیدا وي بابا لیکلي خلکې لیکي ته نظم له هغه له ورشه نثر له ورشه ډرامې له ورشه بل شي له ورشه اخبار له ورشه ریپورټینګ له ورشه نثر کې ډېرې خبرې پاتې دي او مخکې محفلونو کې بم ما یو 15 کاله مخکې حمزه بابا ناظر صاحب سره او مراد صاحب دغو سره ما یو محفل او ما اول ځل ولا پښتو افسانه راوړه دا 1989 خبره ده ما خیال دی شي 89 کې ړوند میراث ما یوه افسانه پیش کړې وه نو هغه ماته مراد صاحب او ناظر استاد ما له سپیشل داد راکړو چې صرف په دې خبره چې په تیر څو کاله کې موږ محفل له نثر سره چا رانوړو واه تا نثر راوړو داسې یو څو پرې لاس یې وټکل دا ناظر صاحب ماته ویلي ړوند میراث ما افسانه وه نو دغسې مصروفیات پکار دي صرف غزل نه نور ډېر اړخونه وي چې سړی خپله تنده پکې سړلی شي ډیره زیاته مننه دلبر صاحب پیغام تاسو واورېد زور سره سل په سله متفق یم ضروري نه ده چې هر سړی دا ادب له کار وکړه ضروري دا ده چې څوک معاشره کې کوم قسم کردار ادا کولی شي د معاشرې د ښه کېدو لپاره د ماحول د ښه کېدو لپاره د ماحول بدلېدو لپاره چې څوک کوم قسم کردار ادا کولی شي په کار دی چې هغه خپل کردار ادا کړه ګرانو کتونکو ګرانو مینهوالو دا و دلبر صاحب ستاسو خبرې او مرکه ښه تفصیلي واورېده تر بلې مرکې مو په لوی الله سپارم السلام علیکم